لارا اوتوکړې جامې په باکس کې کېښودې. ورو یې وویل سوزان څه فکر کوې؟ د پوهنتون 2 ورځې رخصتي دی، په دې دومره ستړي سفر ارزي؟ ځوان نجلۍ ریموټ ور واخیست، تلویزیون یې مړ کړ، ویې ویل تر دې ډېره رخصتي نه لرو، ښه ده 2 ورځې به د لندن له شورماشوره لرې یو. لارا ناره کړه ټامه. غوږ یې ونیو، څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل، ویې ویل ورور دې چېرته دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېده، له پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر پر سر د لرګي وړه کښتۍ تړله. ویې ویل مخکې موټر پاکاوه. لارا د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو کښته شوه، د باندې ووتل، لمر پوست لګېده. نري باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یودم چیغه کړه، منډه یې واخیسته، لرې ودرېده. په خوشکه یې وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړي د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و، خندلې. سوزان پر خپله غاړه لاس تېر کړ، ګوتې لندې شوې، ټټر ته یې وکتل، لوند و. د ونې له سیوري لمر ته شوه. ویې ویل پلاره ټام دې نه لید؟ سړي زیرزمیني ته اشاره وکړه. سوزان ورغله، ژیړ ګروپ بل و. د زیرزمیني په بل سر کې ټکا خته، تر زړو کوچونو تېره شوه، پښه یې له بایسکل سره ولګېده. پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو د ریبلو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې درلودې، سترګې تر غوږونو پورې پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست، آرام ګامونه یې واخیستل، مخکې لاړه. ورور یې د لرګي په یوه لوی صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه، وغړېده. ټام ور ونه کتل. د سوزان د تندي ګونځې سره ورغلې. ونه ډار شوې؟ ټام وویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم، میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لید. سوزان وخندل، په دومره جنجال نه ارزي له کرکټه پرته میله نه میله. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ، پر یوه کارټن کېناسته. ټام وویل آیرلنډ مې نه خوښېږي، کاشکې مو یوه اونۍ همدلته په لندن کې تېره کړې وای. سوزان ودرېده، درب شو، سر ته یې لاس ونیو. له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد، پر ځمکه ولګېد، پورتنۍ تخته یې بیله شوه. ټام چیغه کړه پام. سوزان کېناسته، له ځمکې کوم شی ور پورته کړ، ګروپ ته یې ونیو. ویې ویل میډال. ټام په بیړه ور وکتل، میډال یې د خپلې خور له ګوتو ویست. ورو یې وویل د ژیړو دی، ورته وګوره څه پرې لیکل شوي، د انګلستان د ملکې میډال، 1915 میلادي کال. سوزان وویل اوس 2014 کال دی، معنا 80 کاله یې وتلي دي. ټام پړ مخې پروت صندوق په بله خوا واړاوه، یوه پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته، ور پوی کړل، وی ټوخل. د کتابچې پر پوښ یې څنګله تېره کړه، شونډې یې وخوځېدې. بغدادي پیر ډیوډ جونز. سوزان د کتابچې ځای پاڼې واړولې، یو ځای لیکلي وو. یوې مرغۍ ته مې وکتل، د ستوني سپینې بڼکې به یې وپړسېدې، اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه، په خوند یې وویل ها خو سم ووایه چې کوتر باز یې. سوزان یو بله پاڼه واړوله. امان الله خان وویل ناوخته ده، وار له واره به د مطلب خبره راواخلم. الن ماک پیژنئ؟ ټوخي واخیستم، له خولې مې چایو داره وکړه، پیاله مې پر میز کېښوده، بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومیال راوویست، د خپلې کورتۍ د ټټر په لنده شوي برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل، په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله. د کتابچې په بله باڼه کې لیکلي ول. یو دم یې ډډ خندا یې واورېد، یوه کوچني غږ وویل پیربل صاحب خو له خپلې کاب خبر نه دی، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر ځمکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل، په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې ده، پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سره وروستې. موټر تیز و، ونې، کورونه، شنې کروندې په منډه شاته تلې. سوزان وویل پلاره میله نو داسې وي؟ سړي وخندل، د موټر له اکسلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخ سیټ ته غړی ور اوږده کړه، د سرعت ستن 500 میلو ته راکښته شوه. ویې ویل اوس نو په رښتیا میله شوه، له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړاوه، لرې په شنو غونډیو کې 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لارا وویل لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه، د ښځې پر ورانۍ پسته چونډۍ ور ولګوله. د لارا مخ سور شو، په بیړه یې شاته وکتل، اولادونه یې ورمېږونه کاږه کړي ول. د موټر د شا له شیشې یې آسونو ته کتل، د ونو غوټه راغله، آسونه ورک شول. سوزان مخ واړاوه، د موټر د عقب نما په آینه کې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ورو یې ویل
پلاره نیکه څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه د یو دم زما نیکه ذهن ته درغی؟ هسې زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. د لارا ټنډه تروا شوه. ته باید زما نیکه ته احترام ولرې. سړي وخندل. ما خو کومه بده خبره نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل برېټانیا ته د ډیوډ جونز خدمتونه نه شو هېرولی. پوهېږئ نیکه مې په برېټانوي هند کې ږیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل میډال مې یې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل نن سهار مې په زیرزمیني کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد. هلته یوه زړه کتابچه هم وه. هو راسره راوامیخسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل خو پام ورسره کوه. ټام وویل پلاره تا لوستې ده؟ هو خو کلونه مخکې سمې نه دي په یاد. تاسو یې ولولئ. پر خپل غور نیکه به افتخار وکړئ. د کښتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ ول. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي ول. هوار تلل. سوزان د کښتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژیړ اوږده ویښته د هغې ښۍ سترګې ته راغلل. ګوتې به یې ترې لاندې کړې. تر غوږ به یې واړول. کښتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو ځګونو لیکه پاته کېدله. سوزان مخ واړاوه. پر مخامخ اوږده څوکۍ یوه جوړه ښکارېدله. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګونو سر ایښی و. هلک د نجلۍ په ژیړو ویښتو کې ګوتې تېرولې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کښتۍ سالون ته د خوراک لپاره وربلله. ورغله. د کاچوغو او پنجو ټکا خته. ګڼ کسان ناست ول. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوزې درلودې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان ول. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښه یې خوښه نه شوه. له ګارسونه یې د ترکاري سوپ راوغوښت. ډوډۍ وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غور نیکه کتابچه راواخیسته. بغدادي پیر ډیوډ جونز. د مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې نه درلودل. کله کله به د یوه او بل یاداښت ترمنځ میاشتې او ان کلونه هم وتلي ول. بیرته لومړۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غور نیکه ډیوډ جونز لیکلي ول. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال، د فبرورۍ 28. نارامه یم. کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل. ښه نه ول. پر زړه مې ترخې اوبه راوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ. بې ګټې و. آخر مې د میلمسون زړې خدمتکاري راني ته ورغږ کړل. له جارو سره راغله. ګېډې ته مې غبرګ لاسونه نیولي ول. له درد تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. راني د باندې ووته. شېبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیو. وی ویل چې یوناني دوا ده. د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپړ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. د راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی. سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی خو اوبه تودې لګېدې. دریشي مې واغوسته. پر کوټبند ایښې شپو خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسانو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک و. د هندي تیزو مصالو بوی ته ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ورننوته. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ ول. څوک جوماتونو ته تلل. څوک د رمسالونو ته روان ول. چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده بریتونه ځړېدلي ول. خولۍ مې د سلام په دود له سرک خطه کړه. پر اوږده میز پورې جوخته څوکۍ مې راکاش کړه. کېناستم. د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. اوږې پورته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده. چانسلر په برېټانوي هند کې د سار سړی و. ما ډېر ناستې ورسره کړې وې خو تر دې دمې مې دومره ناارامه نه و لیدلی. ما یې لاسونو ته وکتل. پنډې سرې ګوتې یې لړزېدلې. چانسلر ودرېد. غاړه یې صافه کړه. وی ویل د افغانستان له حالاتو خبر یاست؟ ټول غلي ول. البرټ ودرېد. هو صاحب. پاچا حبیب الله خان د لغمان په کلی ګوش سیمه کې وواژه. غلی شو. چانسلر وویل همدومره؟ نه څه موده مخکې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لري؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تمباکو له پاڼو جوړ پنډ سګرټ ولګاوه. له خولې یې سپېره لوخړه راووته. یو دم یې چیغه کړه اشورام چېرته دی؟ دروازه خلاص شوه. انګریز پوځي سلامي ووهله. په زوټه یې وویل صاحب اشورام همدا اوس راورسېد خو نیغ تشناب ته لاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندنۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته غورځېده.
په مخ کې راټول شوی بینی وپوهولم چې خندا یې په ډیره سخته کابو کړې ده. نور ته مې وکتل ټولو جدي څیرې نیولې وې. ایشورام راغی خو چانسلر د دمې د جوړولو وخت ورنکړ. له هغه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام پیژنده، هندو خو صافه پښتو یې ویله. د په کابل کې د یوناني طب کاروبار کاوه خو په اصل کې د بریټانوي هند تنخوا خوړله. ایشورام وویل زما دکان د کابل مراد خانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپین آس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده، غټې سترګې، سپین مخ او نري بریتونه یې لرل. ورنږدې شوم. امان الله خان له ګارد او عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې توره یې لمر ځلوله. خلک خبر شول، دکانونو ته قلفونه ورولوېدل. ارته میداني له سلګونو یا هم زرګونو کسانو ډکه شوه. ځوان پاچا ناره کړه، ولس د خپلواکۍ اخیستلو ته راوباله. د یو سرلوړی، آزاد او پرمختللی افغانستان غوښت. په خبرو کې زور و. خلک یې د انګریزانو پر ضد پاڅون ته رابلل. ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې، کېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راوویست. امان الله خان بریټانوي هند ته لیکلي و چې افغانستان باید د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. وروسته یې د ناستو کسانو نظر وغوښت. ټول په یوه خوله ول. د امان الله خان لیک یې هسې باټې وګڼلې. وی ویل چې یو کمزوری پاچا د بریټانیا د لوی امپراتورۍ پر وړاندې هیڅ هم نه دی. دا ماشوم بې ارزښته وګڼئ، همداسې یې پرېږدئ. د لیک ځواب مو ورکوئ. خو ایشورام قناعت نه کوه. ویل چې د امان الله خان ویره پکار ده. ما تر دې پخوا په یوه افغان کې همداسې د ازادۍ شور او له انګریزانو دومره ډېره کرکه نه ولیدلې. سوزان کتابچه کېښوده، تشناب ته لاړه. مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې. بېرته پر کټ اوږده وغځېده، پاڼه یې واړوله. بریټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال، د اګست 10. د شپې 1 بجه ده. ویښ یم، اعصابو مې کار پرېښی. یوه ځوان پاچا څنګه یوې لویې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه. زړه ته مې نه لوېږي، خو واقعیت دی موږ په څو جبهو کې مات شو. تس لاس خلکو توپونو او تیارو ته غېږ ورکړې. ترپ پر ځمکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه بریټانیا یې وشرموله. بریټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال، د سپټمبر 22. سهار په خړه تلیفون راغی. چانسلر ور وغوښتم. نیم ساعت وروسته یې راته وویل چې بار او بستره دې وتړه، له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځې. دې ناڅاپي سفر ته نه وم تیار، خو د چانسلر تریو تندي وپوهولم چې اضافه خبره مې په ګټه نه ده. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضرور دی. 100 زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بهانه کړه. ورته وویل چې که امکان ولري بل څوک ولېږه، خو قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې د ماموریت ته تر ما بل غوره کس نشي موندلی. زه د بریټانوي هند په ټولو سیمو کې ګرځېدلی وم. د خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د بریټانوي هند په استخباراتو کې تیر کړي ول. له بنګاله رانیولې، د ایران تر سرحده بلد وم. د افغانانو خوی، رواج، ښه او بده رامعلومه وه. په پښتو مې صافي خبرې کولای شوای. له قوارې هم انګریزانو ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالوۍ وه. د افغانانو غوندې رنګ یې درلود. تورې سترګې او تور ویښته مې له موره وړي ول. کابل، 1919 میلادي کال، د اکتوبر 4. پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا په 10 بجو ګورئ. خو البرټ را یاده کړه چې افغانان وخت ارزښت نه ورکوي. د سهار ناشته مې په کراره وخورئ. البرټ تک سور چاغ سړی دی، سره ډبل بریتونه لري. په خوراک کې ډېر وخت تېروي، ستمه یې خېږي، له هرې ګولې خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که د بدن غوښه ترې وتراشي نو په ټول 4 کیلو نه ترې جوړېږي. خو پزه یې تر اندازې زیاته اوږده ده. ډېر نه خاندي، خو کله چې وخاندي پورتنۍ شونډه یې په پزه کې ورکه شي. 11 بجې ارګ ته ورسېدو. یو په ونه لوړ دریش کړی ځوان راغی. موږ یې یوه لوی سالون ته رهنمایي کړو. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل چې پاچا په 10 بجو ورغوښتي وی، خو تاسو ناوخته راغلی. پاچا له 11 تر 12 بجو پورې له ځینو قومي مشرانو سره ګوري. ځوان غلی شو. ویې ویل پاچا د ماسپښین له لمانځه وروسته بله غونډه لري، خو زه به احوال درته راوړم، شاید د ډوډۍ پر وخت مو ور وغواړي. ځوان له سالونه ووت. البرټ وویل له ساده سړي سره نه یو مخامخ. حیرانې سترګې مې ور واړولې. البرټ وویل په آسیایي هیوادونو کې مې ډېر پاچاهان لیدلي دي، خو دا سړی امان الله خان لومړی پاچا دی چې وخت ارزښت ورکوي. یوه خدمتګار له شیدو ډکې لاسونه او کلچې راته راوړې. له کړکۍ مې د باندې وکتل. د ارګ لوړ ډبرین دیوالونه پاک ول. یوه بوډا له نري سړک څخه د ونو ژېړې پاڼې جارو کولې. ارګ مې پخوا هم لیدلی و، خو دومره پاک نه ښکارېده. د باندې ووتم. سوړ باد لګېده. په چمن کې د ګچو سپینې لیکې تېرې وې. پورته مې وکتل. د شیر دروازې د غره پر څوکو د واورې نری پیروی پروت و.
سګرټ مې ولګاوه. د جارو غږ نږدې و. یوه شېبه ودرېدم. د مني لمر ته مې په سختۍ هډونه تاوده شول. نیم سوخته سګرټ مې په چمن کې واچاوه. تر ډېره مړ لوګی ترې خوت. بوډا راغی. نیم سوخته سګرټ یې ورپورته کړ. په جارو شوو پاڼو کې یې واچاوه. بوډا ته مې وویل په چمن کې د سپینې لیکې ولې جوړې کړې دي؟ بوډا را وکتل. څه یې ونه ویل. لاړ د ګل تر بوټي لاندې لوېدلی کاغذ یې ور واخیست. بیرته راغی. کاغذ یې په لاسي کراچۍ کې واچاوه. ویې ویل پاچا امر کړی چې د نیالګیو د ایښودلو لپاره کتار کندې وکیندئ. ومې ویل خو نیالګي د هود په میاشت کې ایښودل کېږي. بوډا وخندل. خو پاچا بل څه وایي چې یو خو به کار تیار وي، بل دا چې د ژمي واوري او یخونه به د کیندل شویو کندو خاوره نور هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو ودې ته ښه ده. نو پاچا مو په باغوانۍ پوهیږي؟ بوډا وخندل. پاچا په ډیرو شیانو پوهیږي، کم کتابونه خو نه وایي. ومې ویل ته له څه وخته راهیسې دلته پارک کې؟ بوډا وویل په ښار کې مې سوالګري کوله. پاچا موټر راته ودراوه. خواست یې نه و خوښ. ورته مې ویل چې نو څه وکم، 10-11 عیاله راپسې دي، ډوډۍ غواړي، بس دلته یې راوستم. کار مې اسانه دی. د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم. د میاشتې په اخر کې تنخوا راکوي. تر باسه هم پسې تیره ده. بوډا کراچۍ ټیله کړه. وچې پاڼې ورسره یوړې. بیرته سالون ته ورغلم. 12 بجې مې ځینې غږونه واورېدل. تر کړکۍ مې ور وکتل. له مخامخ ودانۍ ګڼ کسان راووتل. تورې او سپینې پګړۍ یې تړلې وې. یو تک سپین مخ مې ولید. ودرېدم. امان الله خان مې په لومړي ځل لید. لرې و، خو غټې سترګې او تور بریتونه یې واضح ښکارېدل. پاچا له ټولو څخه په غېږ خدای پاماني واخیسته. څو کسان یې پر لاسونو ور ټیټ شول، خو پاچا خپل لاسونه شاته ونیول. د لاسونو ښکلول یې نه خوښېدل. ډله له ارګه ووته. ځوان راغی. موږ یې له امان الله خان سره لیدو ته ور وبللو. ځای ځای پر نري تازه جارو شوي سړک شنه نسوار پراته ول. اوږد دهلیز ته ورننوتو. له مخامخ کوټې یو غږ راغی. دوی باید خپل شخصیت ته درناوی ولري. زه عادي انسان یم، ضرور نه ده چې زما لاسونه ښکل کړي. رهنما ځوان دروازه وټکوله. کوټه وړه وه. امان الله خان او یو بل په عمر پوخ سړي لاسونه راکړل. پر څوکیو کېناستو. البرټ د ناوخته راتلو په خاطر بخښنه وغوښته. پاچا په عمر پوخ سړی معرفي کړ. د پاچا خسر او د دفتر مشر محمود طرزي و. البرټ د چانسلر لیک ورته ونیو. په لیک کې له شاه امان الله خان غوښتل شوي و چې د مناسباتو د ساتلو لپاره د دوی څو کسانو ته په کابل کې د اوسېدو اجازه ورکړي. پاچا لیک ولوست. وروسته یې اوږدې خبرې وکړې. د برټانیې په شمول د ټولو هیوادونو سره متقابل دوستانه اړیکې غوښتې. بیا یې د برټانیې ملکه په دروند نوم یاده کړه. ویل چې دواړه خپلواک هیوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې له یو بل سره ډیره همکاري کولای شي. خو شرط دا ده چې برټانیه باید افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. پاچا نیم ساعت خبرې وکړې. په خبرو کې د خپلواک افغانستان نوم ډیر یاداوه. خو د خپلواک ټکی زما زړه خوړ. دې سړي یوازې څو میاشتې مخکې د برټانیې امپراتورۍ ته ماته ورکړې وه. ډیر انګریزان یې تر تیغ تیر کړي ول. خپلواکي یې اخیستې وه. خو اوس یې په خبرو کې کرکه نه لیدل کېده. خبرې تودې او له مینې ډکې وې. دی د خپل هیواد د اقتصاد په فکر کې و. 1:30 بجه ډوډۍ راغله. د وریجو په منځ کې لږه غوښه ایښې وه. خو ما د پلار دسترخوان هم لیدلی و. پر میز به د لوښو ځای نه کېده. امان الله خان 2 ځله دیوالي ساعت ته وکتل، خو البرټ لا خبرې کولې. پر پښه مې د بوټ څوکه ورکېښوده. خوله یې بنده شوه. د خدای پامانۍ په وخت مو پاچا ته لاس ورکړ. لاس یې تود او له انرژۍ ډک راته وایسېد. په وره کې مې نوکونیو. شاته مې وکتل. امان الله خان په یوه پنډه کتابچه کې څه لیکل. پېښور ته د بیرته تګ لپاره تیاره 2 ورځې وروسته راتله. موږ یې بالاحصار ته بوتلو. یو پاکه کوټه یې راکړه. له کړکۍ مې د باندې وکتل. تر بالاحصار لاندې ګڼ کورونه پراته ول. د پورخشتي د جومات ګنبدې لمر ته ژېړه لمبه کوله. لرې د ارګ هسک دیوالونه ښکارېدل. ورهاخوا پراخه ساحه شنو لوښو نیولې وه. بیرته پر کټ کېناستم. جورج وویل له دې سړي ویره پکار ده. مخ مې ور واړاوه. جورج وویل له هوښیار دښمنه وویرېږه. دا سړی په هند کې هم ستونزې راته جوړولی شي. البرټ وخندل. دومره یې هم مه لویوه. جورج وویل د پاچا په سترګو کې مې یوه ځلا ولیده. له خپلواکۍ د خوند اخیستلو ځلا. ښه به دا وي چې د برټانیې حکومت یې په رسمیت وپیژني. که نه نو فکر نه کوم چې په اوسني افغانستان دې قناعت وکړي. څه وخت وروسته به یې خبره تر اټکه وي. ومې ویل زړونه مو غټ ونیسئ، تر هغه وخته پورې به ونه رسیږي. دواړو راته وکتل. ومې ویل د اوس لپاره تر دې ډېر څه مو رانه غواړئ. البرټ وخندل.
نو ته په خپلو ملګرو هم بې باوره یې؟ جورج وویل البرټا خپل وخت مه ضایع کوه. ډیوډ جونز د استخباراتو مامور دی. تر اوسه به یې له چانسلر او مرکې پرته خپل مور ته هم رښتیا خبره نه وي کړې. سوزان بله پاڼه واړوله. ډیوډ جونز 2 کاله وروسته تاریخ لیکلی و. برټانوي هند کلکتا 1922 میلادي کال د مارچ 11. نوم 2 کاله مې په لندن کې تیر کړل. تیر اونۍ کلکتې ته راغلم. د یاداښت کتابچه مې همدلته پریښې وه. ورکې که څه ولیکم مغزه مې ایښي. هغه وطن افغانستان مو په رسمیت وپېژاند چې داخلي او خارجي سیاست یې زموږ په واک کې و. خو چاره نه وه. حالات تر دې نور هم سختېدل. په قبایلي سیمو کې خلک راپاڅېدل. لوی تاوانونه یې راورسول. ملکه مجبوره شوه چې د هنري ډابس په مشرۍ کابل ته یو لوړ رتبه هیات ورولېږي. ډابس له شاه الله خان سره رسمي تړون لاسلیک کړ. د افغانستان خپلواکي او حاکمیت یې په رسمیت وپېژندل. خو کاش کې یوازې افغانستان وای، په راجستان، کشمیر، کوټه کې هم ځینې قبیلې راپورته شوي دي. دوی زړور نه ول. پوهېدل چې پر برټانیې وار د زمري زړه غواړي. خو له امان الله خان یې زده کړل. اوس امان الله خان ته په ټول هند کې د ازادۍ د سمبول په سترګه کتل کیږي. په جومات، مندر او کلیسا کې د افغانستان د ازادۍ خبرې تودې دي. دې سړي ډارن خلک زړور کړل. اوس د ډیرو زړونو تلبېدلې چې له برټانیې خپلواکۍ اخیستلی شي. که دا سړی امان الله خان تر ستوني ونه نیسو نو هند مو له لاسه وتلی بوله. کابل 1923 کال د مې 8. د تیرې یوې میاشتې یادښتونه. پر نو اوبو کې مې ګوتې ننایستې. اوړی او دومره سړې اوبه. له پورته پاخه توتان راغلل. لاپه مې ډکه کړه. اوبه مې له توتانو سره تېرې کړې. سړې اوبه او خواږه توتان. تر دې دمه مې داسې خوند نه و څښلی. سر مې هسک کړ. تر شنو ونو پورته د پغمان د غره څوکې لا سپین وې. هنګاری راغی. ورو مې کتل. موټر ته کتار خرې ولاړې وې. ورغلم. سړک تنګ و. موټر مې څو ځله شاته او مخته کړ. ایله د خرو د تېرېدو لاره پیدا شوه. خو بیا هم د یوې خرې ربړي ځولۍ د موټر د څنګ شیشه کږه کړه. بیرته د رڼو اوبو پر ژۍ کېناستم. څړپ شو. د خرې اوربوز په اوبو کې ننوت. یو غږ مې واورېد. تانکیو. شاته مې وکتل. یوه بوډا خړه خره له پړي نیولې وه. راته موسک و. بوډا وویل پرنګای پرنګای. حیران شوم. د امان الله خان د پاچاهۍ په دې 4 کاله کې ډیر بدلون راغلی و. زما په څیر شپو خولۍ، نیکټایي او دریشي. ډیرو دولتي مامورینو درلودې. څېره مې هم د دوی غوندې وه. نو دې کلیوال او ساده سړي له کومه وپېژندلم؟ ومې ویل څنګه وپوهېدې چې زه انګریز یم؟ دا ځل د بوډا سترګې رډې راوختې. په خوند یې وویل ته خو سمه پښتو وایې. غلی شو. موټر ته اشاره وکړه. وی ویل د موټر پر دروازه دی د فرنګیانو د شاهي حکومت نښه ده. دقن سړی او دومره معلومات. ومې ویل له کومه پوه شوې؟ سړي وخندل. د پاچا سیوری د خدای زموږ له سره نه لرې کوي. ټولو کلو ته یې معلمین را لېږلي. وړو زړو ته درس وایي. ایله د لمانځه په معنا وپوهېدو. لیکل او لوستل مو زده کړل. ستاسو د بیرغ عکس او د حکومت نښه مې هم په یوه کتاب کې لیدلې وه. سړي د خرې له ځولۍ لنده ټوټه لرې کړه. وی ویل نازک بدنې مڼې دي. ښار ته یې د خرڅلاو لپاره وړم. 2 مڼې یې راته ونیولې. د خرې پړه یې کاش کړ. بیرته سړک ته وخوت. یوه مڼه مې په اوبو کې ووهله. خرپ مې ترې وایست. موټر ته وروختم. ویره نه وه. دې خلکو د پاچا په یوه امر تورې راپسې راواخیستې. خو په بل فرمان یې د خولې ګوله را سره جلا کوله. سوله وه. په سوله کې خلک زموږ په وینو پسې نه ګرځېدل. مخکې لاړم. یو ځای پخه ودانۍ جوړېده. موټر مې همالته ودراوه. د لرګي وړه لوحه مې ولوسته. لیکلي وو طاق ظفر د استقلال څلی. ورغلم. ګڼو کارګرو کار کاوه. یوه درشکړي ځوان لاس را کړ. په بل لاس کې کاغذ و. له لیکو یې وپوهېدم چې د منار نقشه ده. یو ماشوم د لرګي څوکۍ راته راوړه. کېناستم. ځوان هم د موټر له نښې پوهېدلی و چې د برټانیې په سفارت کې کار کوم. نور هم خبر کړل. د یو ماشوم تندی سره ورغی. اوف پرنګای کافر. خو یو کارګر سپک کړ. وی ویل چې میلمه دی. د منار پوښتنه مې وکړه. د رشکړي ځوان وویل چې د پاچا په امر د ازادۍ څلی جوړوو. دې ټکي یوه معنا لرله. له انګریزانو ازادي. خو دا ځوان په نزاکت پوهېده. د انګریز نوم یې زما د غرور د ماتېدو په خاطر وانخیست. ځوان ته مې وکتل. له پاچا ډېر خوشحاله یاست؟ ځوان وخندل. له داسې چا به ولې نه یو خوشحاله چې زموږ د کور د مصارفو فکر هم ورسره دی. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ځوان وویل ګوره په لاس کې نیولې پیاله دی یو ساده مثال دی. په موږ میلمه سپېرې شونډې نه پرېږدي.
یو چا به پور کاوه خو میلمه ته به یې شیدې وچه یا تازه میوه یا کدخ تیاراوه. افغانان اسمن خلک دي. دې سړي فکر وکړ. تجاران یې تشویق کړل. په لومړي ځل دې وطن ته چای راوړ. هم ارزانه دی، هم دود باید پر ځای کیږي او هم د صحت لپاره ګټه لري. خو به خلکو د سیندونو او ویالو اوبه څښلې، د ډیرو معدې به خرابې وي. خو اوبه جوش کړه، لږ چای ور واچوه، هم خپله ستړیا پرې لرې کړه، هم د میلمه پرده وکړه. ډله ماشومان راغلل، له ټوټو جوړې ډکې کڅوړې پسې زنګېدلې. 11 کلن ماشوم نږدې راته کېناست. د کڅوړې پوښتنه مې ترې وکړه. لاندې راته وویل چې د مکتب کتابونه دي. یو کتاب مې راواخیست. په لومړیو 2 مخونو کې حمد او نعت شریف لیکلي وو. 3 او 4 مخونه یې د ازادۍ په اړه ول. نورې پاڼې مې واړولې. ساده ژبه یې درلوده. 2 مخه د وطن دوستۍ خبرو ډک کړي ول. بیا د افغانستان د 2-3 ولایاتو په اړه لنډ معلومات وو. وروسته د یووالي او اتحاد په باره کې یوه کیسه راغلې وه. بیا د پاکو اوبو د اهمیت په اړه یو ساده شعر وو. دا کتاب یوازې 1 کال مخکې چاپ شوی وو. کڅوړه مې وکته. 2مه سپاره، دینی ښوونه، حساب، د خطاطۍ، د مشق، لرګینه دړه، نای رنګ پکې پراته ول. په زړه کې راتېره شوه. ډیویډ جونز بچو، څومره چې وخت تیریږي په هماغه اندازه به د دې خلکو غلطېدل ګران کار وي. ماښام سفارت ته ورغلم. د سفیر ټنډه تروه وه. ویل چې په جلال آباد کې هغه په زورګونه اخبارونه سوځولي دي چې له برېټانوي هنده کابل ته راتلل. علت مې وپوښت. سفیر په تلیفون کې له محمود طرزي سره غږېدلی و. هغه ورته ویلي و چې په دې اخبارونو کې ډېر داسې مضامین راغلي دي چې زموږ په خلکو کې مذهبي نفاق خپروي او د افغانستان ملي حاکمیت او ازادۍ ته زیان لري. سفیر د محمود طرزي له خدای راته وویل چې له دې وروسته به د ډیورند پر کرښه هغه اخبارونه او مجلې چاڼ کیږي چې له برېټانوي هند د وطن ته راځي. کوټې ته لاړم. ستړی وم، خو ما باید د ورځې راپور لیکلی وای. یوازې زه نه وم. په کابل ښار کې 200 کسانو وظیفې درلودې چې د هرې طبقې نظریات معلوم او سفیر خبر کړي. په دوی کې انګریزان کم ول. زه او 4 نور هغه کسان چې ژبه یې زده وه او څیرې افغانانو ته پاتې کېدلې. نور هغه افغانان، هندوان او سیکان ول چې د معلومات په بدل کې به یې له سفارته پیسې اخیستې. ستړې ورځ آرام خوب لري. تر سهاره ویده وم. جمعه وه. ولمبېدم. افغاني جامې مې واغوستې. جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دوکانونه له مختلفو اجناسو ډک ول. د لوښو یو لوی دوکان ته ودرېدم. د روسیې ساخت له پتنوسونو، چاجوشونو، چانکونو ډک و. یوه ښکلې میناتور شوې پیاله مې راواخیسته. روسۍ وه. دوکاندار ته مې وویل لاهورۍ کاسې مې په کار دي. دوکاندار وویل پخوا خو مو سترګې تړلې وې، فکر مو کاوه چې هر څه په لاهور او ډیلي کې دي، خو پاچا د خدای تر ډیره راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو، له نورې دنیا سره یې بلد کړو، له سفیرانو سره یې کېنولو. زما په څیر ګڼ نور تجاران په کال کې 2-3 ځله ایران، ترکیې او روسیې ته ځي. هلته خریداري کوي. تر لاهوره په کمه بیه ښه جنس په لاس راځي. پیاله مې واخیسته. د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یوه چاغ ترکمن په بیړه د لرګي چوکۍ راته سمه کړه. دوکان له رنګارنګ غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړولې. یو دم یې ناره کړه اقچۍ، کندوزي، بشیري، مور، خرساک، کومه قالینه غواړې؟ غلی وم. سړي د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل پر هغه نورو قالینو مو ولې سپینه ټوټه هواره کړې ده؟ سړي وخندل. چوخې سترګې لا پسې تنګې شوې. په خوند یې وویل هغه به دې نه شي خوښې، خارج ته ځي. حیران شوم. سړي سپینه ټوټه لرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالیو کې نور رنګونه هم راغلي دي. ګلان او نقشه هم فرق کوي. یو وړه قلنچه مې راپورته کړه. د برېټانیې د ملکې عکس پکې اوبدل شوی و. سړي وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته ور وغوښتل. 3 ورځې درس راکړ. پوه یې کړو چې اروپایان څه رنګ او کوم چاپ قالینې خوښوي. یوه جوپه غالۍ مو اروپا ته ولېږلې. ښې پیسې راته جوړې کړې. له موږ سره د غالۍ اوبدونکو ګېډې هم مړې شوې. اوس مو په مزار، کندوز، اقچه، بغلان کې نوي فرمایشونه ورکړي دي. ولاړ شوم. ومې ویل وبخه، زحمت یې وویست، خو څه مې وانه اخیستل. سړي وخندل. که کوم دوکاندار خندا او حوصله ونه لري، دوکانداري دې نه کوي. ومې ویل دا خو چینایي متل دی. هو، موږ کله کله وزارت ته ورغواړي. د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږېږي.
دا خبر مې هم همالته زده کړه. که خدای کول نو راتلونکی پسرلی ځینې تجاران ترکیې ته لیږي، وایي چې په تجارت کې به نوي څه زده کړئ. له سړي مې خدای پاماني واخیسته، لنډ راتاو شوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو آوازونه تیره لګېدل. یوه دکان ته ودرېدم. غولی د سویانو او کوترو ډک و. پورته د لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یوې مرغۍ ته مې وکتل، د ستونې سپینې پستې بڼه کې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل: خوښه دې شوه؟ ارزانه ده. ومې ویل: نه. یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل: ها، خو سم وایي چې کوتر باز یې. تر لاس یې ونیولم، تنګ دکان ته ننوتم. کوترو ته اشاره وکړه، ویې ویل: شیرازۍ، چپپرې، ملاقي، بلسفید، زرچه، کوم ډول کوترې غواړې؟ زما جواب ته معطله نه شو. یوه سره کوتره یې ونیوله، ویې ویل: که د کوترو له ملاقه خوند اخلي نو تر دې کوترې مه تېرېږه. په هوا کې په یوه ساه 7 ځله را اوړي. هو، خو که د نورو د کوترو د نیولو شوقي، بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیله نه جلا کېږي، بل په هر ځل الوتو خامخا یوه بله کوتره درته راولي. یوې وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا ټنډه تروه شوه. په خوشکه یې وویل: ولې مکتب ته نه یې تللې؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تب مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بېرته له دکانه ووته. ومې ویل: څه دي ده؟ بوډا د لرګي په دړه د سنیو دسترخوان هوار کړ. د کاسې له سره یې برغولی وښویاوه. په کورتو کې لنده شوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښې بدنۍ یې کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه تویې شوې. ما ته یې وکتل، د تندي ګونځې یې لا سره ننوتې وې. ویې ویل: ډوډۍ خورې؟ نه. نور نه راپرېږده. د دکان له دروازې څنګ ته شوم. بوډا د پاسې ژۍ ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل: وبخه، دې لمسه مې ماغزه راوخوړل. بانې کوي، پرون هم مکتب ته نه وتللې. ومې ویل: خو نه دې ځي؟ بوډا برګ راته وکتل. تا لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی، مکتب یې پر نجونو او هلکانو جبري کړی. ومې ویل: نو ته د پاچا له ویرې خپل لمسی مکتب ته لیږې؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل: د ویر خبره نه ده، د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل: خو دا نجونې لویېږي، حساب، هندسه او نور کفري کتابونه به ووایي، ټکرای به لرې کړي، په مکتب کې به نوې نخرې زده کړي. د بوډا ټنډه تروه شوه. ته څنګه افغان یې چې په خپل پاچا باور نه لرې؟ هغه چا چې موږ ته عزت راوباخه، له کوپره یې خلاص کړو، وطن یې آزاد کړ، د هغه په اړه څنګه داس چټیات وایې؟ وځه. په بیړه له دوکانه ووتم. د بوډا له غوسې ډک غږ راپسې راغی: د فرنګي جاسوسه! د سفارت لاره مې ونیوله. د پورخشتي جومات ته ګڼ شمېر خلک ور روان ول. د ملا تیره غږ راته. د جمعې د لمانځه په خطبه کې امان الله خان د خدای د رحمت سیوری ګاڼه. 3 ورځې له سفارته ونوتم. ما باید کلکتې ته میاشتنی راپور تیار کړی وای. سخته وه. د خپلو جاسوسانو په واسطه ځینې راټول شوي معلومات مې په شفر کې لیکل. مخصوصا مې لیکلی راپور له سرک و چې د شعبې دروازه له دیوال سره ولګېده. سفیر و. وارخطا ښکارېده. ویل چې ارګ ته یې ورغوښتي یو. د سفیر وارخطایي ته حیران شوم. ارګ ته د سفیر تګ کومه نوې خبره نه وه. سفیرانو به په میاشت کې یو ځل له پاچا سره کتل او د متقابلو اړیکو د ټینګښت، تجارت، فرهنګ، اقتصاد په باره کې به یې خبرې سره کولې. خو د سفیر بدې خبرې چورتي کړم. دا ملاقات د تشویش وړ راته ښکاره شو. پاچا همدا شپه او همدا ساعت ارګ ته ورغوښتي وو. ځان مې تیار کړ. 1.5 ساعت وروسته زه، سفیر او د سفارت یو بل هندو کارکوونکی په ارګ کې وو. موږ یوې وړې کوټې ته بوتلو. یوه ځوان چای او څو رنګه وچه میوه راته راوړه. بیرته د باندې ووت. سفیر وویل: که خبره خرابه وای دومره یې نه نازولو. سفیر ته مې وکتل. شنې سترګې یې ځلېدلې. ومې ویل: دومره مه خوشحاله کېږه. افغانان په خپل کور کې دښمن ته په درنه سترګه ګوري. سفیر یو دم ودرېد. ورته مې وکتل. پاچا و. پاچا ټولو ته لاس ورکړ. مخامخ راته کېناست. امان الله خان مې له څو کلونو وروسته لید. وزن یې یو څه ډېر شوی و، خو نور هماغسې تک سپین او ښکلی ښکارېده. یوازې غټې سترګې له غوسې ډکې وې. امان الله خان وویل: ناوخته دی، ور له وره به د مطلب خبره راواخلم. الن مایک پیژنئ؟ له خولې مې چایو داره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومیال راویست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تیر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله. سفیر په وارخطایي وویل: نه. ابراهیم او عبدالله خان څنګه؟ سفیر غولي ته کتل.
پاچا له خپله جیبه یو پاکټ راویست. خلاص کاغذ یې د سفیر مخ ته پر میز کېښود. ویې ویل له خپل امضا خو به نه یې پښیمانه؟ د سفیر سترګې راختلې وې. پاچا وویل دا 3 کسان مو له اسنادو سره ونیول. ستا د سفارت کارکوونکي دي. په قطغن کې ځینې کسان د نظام پر ضد بغاوت ته هڅول. منفي تبلیغ یې کاوه. د عطاالله په نوم یو خان ته یې 22 ټوپکه ورکړي ول. پاچا ودرېد. سفیر ته یې وکتل. ورو یې وویل 22 ساعته، یوازې 22 ساعته وخت لري چې له افغانستان نه ووځي. بیرته سفارت ته راغلو. سفیر په غوسه و خو چاره یې نه لیده. 3مه غرمه یې تلګراف راته وکړ. لیکلي و چې پېښور ته په خیر راورسېدم. 1 اونۍ وروسته د چانسلر لیک راغی. امان الله خان ته یې لیکلي و چې الن مایک انګریز دی. دی باید د برټانیې د قوانینو له مخې محاکمه شي. په 2مه ورځ سفارت له ارګه لیک راغی. مجبور وم چې د لیک محتوا چانسلر ته تلګراف کړم. امان الله خان چانسلر په درون نوم یاد کړی و. وروسته یې لیکلي و چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی، خپل قوانین لري. ښاغلی الن مایک به د دې هیواد د قوانینو له مخې محاکمه شي. تاسو ته د پوره عدل او انصاف ډاډ درکوم. 1 اونۍ وروسته محکمه دایره شوه. الن مایک، ابراهیم او عبدالله خان یې په اعدام محکوم کړل. بل سهار د سفارت په انګړ کې یو تور موټر ودرېد. 4 افغان پوځیانو یو تابوت راکښته کړ. ورغلم. د سفارت یو کارکوونکي د تابوت تخته لرې کړه. الن مایک د عیسویانو د دود او مذهب سره سم په یوه نوې توره دریشي کې پروت و. نیکټایي ورتړل شوې وه. د کورتۍ د ټټر له جیبه یې سور ګلاب راوتلی و. دې سړي ته مې څو وارې ویلي و چې په دې خلکو کې ورو ورو کار کوه، دومره تیز مه ځه. نه یې منله. ګرمي وه. تابوت مو په هماغه ورځ پېښور ته ولېږه. میاشت وروسته بل سفیر راغی. 4 هډو کې وچ کلک بوډا و. د موږک غوندې وړې سترګې درلودې. په لومړۍ ورځ یې د ټولو شعبو کاغذونه ور وغوښتل. د خدمتګار له خدای خبر شوم چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته خوب کړی و. سهار ته جلسه ونیول شوه. د احتیاطي تدابیرو په اړه وغږېدو. موږ پوهېدو چې سفارت د پاچا د مخفي کسانو تر څارنې لاندې دی. نوي سفیر امر وکړ چې سفارت ته تر یو څه وخته زموږ هیڅ افغان جاسوس نشي راتلی. میاشت وته. د سفارت دروازې ته مخامخ په 2 پښو ګوډ پروت سوالګر، سبزي پلورونکی او په خاورو کې ناست سیک تعویض لیکونکی ورک شول. د سفارت کارکوونکي خوشحاله و. ویل چې د پاچا شک وخوت. خپل جاسوسان یې ورټول کړل. تر دې وروسته به سفارت تر څارنې لاندې نه وي. خو د سفیر وړې سترګې ونه ځلېدې. ویې ویل چې د امان الله خان په اړه یې ډېره مطالعه کړې. پام کوئ پاچا ساده سړی نه دی. د سفیر خبره سمه وه. 1 اونۍ لا نه ووتلې چې لارګه رسمي مکتوب راغی. لیکلي و چې د سفارت کارکوونکي حق لري چې په آزاده توګه په ښار کې وګرځي. خو د نجونو د زده کړې په برخه کې د افغانانو د ذهنیت خرابول زموږ په داخلي چارو کې ستاسو لاسوهنه ده. سفیر په غوسه و. په هماغه ساعت جلسه ونیول شوه. د سفارت یو صوفي کارکوونکي په ماته ګوډه ژبه وویل چې 2 ورځې مخکې یوه سماوار ته ورغلم. ساده کلیوال ول. زما هرې خبرې ته یې سرونه خوځول. وخت می غنیمت وګاڼه. د نجونو مکتب می راواخیست. په کفر او فحشا می ختم کړ. سفیر میز په سوک وواهه. په غوسه یې وویل چې د ده له اجازې پرته هېڅوک له سفارته نشي وتلی. خو د سفیر په دې امر کې زه نه راتلم. زما مستقیم امر چانسلر و. له کلکتې به راته ویل کېدل چې څه کوه او څه مه کوه.